شهزاد او شهزاد محمدي مینوالو ته د مبارک وي دا چې د څه مبارکي د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ او تاسو هم مبارکي ورته ورکړئ ګرانو مینوالو السلام علیکم محمد شهزاد د افغان لوبډلې د ملا تیر کنه و خو تر ټولو مهم لوبغاړی و ځکه چې نه یوازې بیگ هټر یا چټک توپ وهونکی بلکې وکټ ساتونکی هم و نو ټوله لوبه به هم کنټرولوله او د هغه غږ به د ټلویزیون په شیشه هم تر ټولو ډیر اوریدل کېده هغه د کرکټ مالګه هم و ځکه یوازې لوبه به نه کوله بلکې انټرټینمنټ به یې ترې جوړاوه او نه یوازې په میدان کې به ورسره ټول خوشحاله بلکې ټلویزیون ته ناستو کسانو به هم ترې خوند اخیست هغه د افغانستان لپاره په ډیرو لوبو کې ګډون وکړ او تر نورو یې په توپخانه کې ډیرې منډې هم ترلاسه کړې دي پر نوموړي به تر ډیره دا نیوکې هم کېدې چې وزن یې ډیر دی او خپل فټنس ته هیڅ پام نه کوي په دې محمد شهزاد هم په یوه مرکه کې دا خبره کړې وه چې تر ویرات کوهلي اوږدې شپږیزې وهلی شي نو د وزن په کمولو ولې وخت خراب کړي د 2019 نړیوال جام کې نوموړي له دې له امله بیرته هیواد ته راولېږل شو چې ټپي دی او ډاکټرانو له لوبې منې کړی دی خو محمد شهزاد کابل ته له رسېدو سره سم د هغه وخت لوبډل مشر ګلبدین نایب او د وخت چیرمن عزیز الله فضلي پر ضد څرګندونې وکړې او ویل چې هغه روغ دی خو دوی د یوې دسیسې له لارې له نړیوال جام نه بهر کړ وروسته محمد شهزاد په پاکستان کې په تمریناتو ولیدل شو چې ویډیوګانې رسنیزې شوې او بیا پرې د افغانستان کرکټ بورډ د اصولو نه د سرغړونې له امله د یو کال لپاره بندیز ولګاوه نوموړی افغان لوبډلې ته په ډیرو لوبو کې بریا ور په برخه کړې ده خو اوس په لوبډلې کې نشته او لا هم په دې اړه هیڅ خبر نشته چې هغه به یو ځل بیا په افغان لوبډلې کې ولوبېږي او کنه محمد شهزاد د افغانستان لپاره په 4 یو ورځنیو لوبو کې ګډون کړی دی چې 3.6 په اوسط 2720 منډې کړې دي په یوه لوبه کې بیا نوموړي یو سل 1 ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړي همداراز نوموړي بیا 6 سلیزې او 14 پنځوسي هم وهلې دي په 10 ورځو لوبو کې بیا نوموړي په 15 لوبو کې ګډون کړی او د 1.22 په اوسط 1914 منډې کړې دي هغه په یوه لوبه کې یو سل 13 ناسوځېدلې زیاتې منډې هم کړي او 12 پنځوسي هم وهلې دي د یادونه ده چې نن ورته چټک توپ وهونکی محمد شهزاد کلیزه ده او له نن نه 2 کاله مخکې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې زیږېدلی و نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره ولیدله تر بیا هم بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ